درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او پر وخت خبر. هند وایي په دې سختو شرایطو کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ یو. هند وایي دوی په روانو سختو شرایطو کې د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په تازه څرګندونه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې ترهګریزو فعالیتونو په تړاو اندېښنه لري، خو سره له دې هم دوی د افغانستان له خلکو سره ولاړ دي. د ده په خبره هند د افغانانو روان وضعیت او درد درک کولی شي او تر خپلې وسې به هڅه وکړي چې له افغان وګړو سره خپلې بشردوستانه مرستې وکړي. مودي دغه راز له نړیوالو غوښتي چې په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرۍ او افراطیت پر مرکز بدل شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د نړۍ د 10 پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو غونډه وشوه. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نړۍ د 10 شتمنو هیوادونو ولسمشرانو او یا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه او اجنډا یې هم افغانستان او له ده هیواد سره مرسته وه. ټولو ټینګار کړی دی چې دوی به له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوي. د دغه هیواد د اقتصاد ودې سره به همکاري کوي، خو وایي دا هر څه په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې نړیوال باید له افغانستان سره د مستقلو مرستندویه بنسټونو پر مټ خپلې بشردوستانه مرستې وویشي او دا د مستقیم د افغانستان د نوي حکومت په واک کې نه ورکوي. نوموړي ویلي له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته تیار دي، خو دلته یې پر ترهګریزو ګواښونو او اندېښنو هم خبرې کړې دي. بلخوا طالب چارواکي د امارت لیکو څخه د نامطلوبه کسانو ایستلو په هدف د تصفیې کمیسیون رامنځته کېدو خبر ورکړ. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سید خوستی نن چهارشنبه اکتوبر 14 یعنی د تنل 21 په کابل کې مطبوعاتي ته وویل چې د یاد کمیسیون په رامنځته کېدو سره به د امارت سرتیرو لیکو څخه یعنی سوء استفاده یا استفاده جو او نامطلوبه کسان تر پیژندلو وروسته وایستل شي. د طالبانو حکومت د وزیرانو شورا روانه اونۍ د طالبان له لیکو څخه د نامطلوبه کسانو د ایستلو امر وکړ. داسې ویل کېږي چې یو شمېر کسان د طالبانو نوم څخه په استفادې خلک ځوروي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.